ملا یعقوب بیا د خلکو څنګه زړونه وګټل، د بېنظیري زوی څنګه طالبانو ته تانه ورکړه او عمران خان ته یې څه ویلي دي. د دې ترڅنګ نور ډېر زیات مهم خبرونه هم شته، نو ویډیو ضرور تر اخره وګورئ او ټول افغان یوټیوب چینل در سره همدا سبسکرایب کړئ. راځم لومړی خبر ته. لومړی خبر دا دی چې د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد ویلي دي چې کار اهل کار ته سپارل له قومي، سمتي او ژبني توپیر پرته یو اسلامي امر دی چې دوی ورته ژمن دي. هغه د هرات له 200 قلو اردو څخه د لیدنې پر مهال زیاته کړې ده چې اسلامي امارت له هیڅ چا سره د قوم، سمت او ژبې پر بنسټ چلند نه کوي. د نوموړي په وینا کار اهل کار ته سپارل کېدل یو اسلامي امر دی چې اسلامي امارت دې امر ته ژمن دی او کارونه به اهل کار ته سپاري. دا د یادونې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو شکایت کړی دی چې اسلامي امارت په ادارو کې پخواني لوړپوړي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل هغه غړي چې په اړونده برخه کې مسلکي او لوړې زده کړې نه لري ګمارلي دي. بلال بوټو د بېنظیري زوی بلال بوټو ویلي دي چې عمران خان دې ورځو کې له ځانه د افغانستان خارجه وزیر جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان په دې ورځو کې د افغانستان په کورنیو چارو کې ډېره زیاته لاسوهنه کوي. بلخوا بیا دا هم ویلي دي چې غواړم پاکستان د چا غلامۍ ته مجبور نشي. بل دردونکی خبر دا دی چې د پښتو ژبې تکړه طنز لیکونکی، ممثل او د تفریحي خپرونو چلوونکی مصطفی خیبر د 48 کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. مصطفی خیبر د افغانستان په څو ټلویزیونونو او راډیوګانو کې د کار اوږده تجربه درلوده. نوموړی د ډنډورې او ډانډس په نوم د مشهورو طنزي تلویزیوني خپرونو لیکوال پاتې شوی و. مصطفی خیبر پرون ناوخته د کابل په یوه روغتون کې د زړه د حملې له امله ساه ورکړې ده. راځم د حامد کرزي څخه هم یو خبر در سره شریکوم چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د نوي کال په مناسبت خپاره کړي پیغام کې پر هیوادوالو غږ کړی دی چې خپلې لوڼې او زامن د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره ښوونځیو ته ولیږي. کرزي دغه راسي څرګنده کړې ده چې نوی کال په ټول هیواد کې د بنسټیز سولې، یووالي او ښېرازۍ کال شي. او نن بیا ملا برادر کندهار ولایت ته سفر کړی دی. د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن کندهار ولایت ته سفر کړی دی چې په ترڅ کې د 205 البدر قلو اردو څخه لیدنه هم وکړه. د 205 البدر قلو اردو په مقر کې په همدې موخه جلسه جوړه شوې وه. د رئیس الوزرا لومړي مرستیال د ښې حکومتولۍ او امنیتي مسایلو په اړه د عالمانو، سیمهییزو پوځي او ملکي مسؤلینو سره خبرې وکړي. همدا ډول د رئیس الوزرا لومړي مرستیال په دې لیدنه کې د هیواد جنوبي زون د بشپړ امنیت ټینګښت په راوستلو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو د شپو او ورځو له دوامداره هڅو قدرداني او مننه وکړه. او په پای کې هم بیا دا مهم خبر چې د طالبانو تر ټولو غټ دوه مخالفین. طالبان تر ټولو زیات د دوو هغو توکو مخالفت کوي چې دواړه افغانان سره راغونډوي. یو یې ملي بیرغ او بل یې ډول دی. دا دواړه نن د نوروز په ورځ د نړۍ په لر او بر کې د افغانانو په راغونډولو بوخت دي او طالبان بیا د افغانانو په پاشلو بوخت دي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. هغو لیدونکو چې چینل سبسکرایب کړی دی ډیره زیاته مننه. خپل نظریات مو په کومنټ کې لیکلی شئ. تر بیا بلې ویډیو ته